بسم الله الرحمن الرحیم د ورډپریس یو لسم درس درته راغلاست وایم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ. تیر درس زموږ په کمنټ باندې یو هیله ده چې په هغې کې کوم مشکل تاسو ته نه وي. په دې درس کې بس تاسو ته وایم چې خپل ویب سایټ څنګه کسټمایز. نو د درس د پیلولو څخه مخکې دوستانو که چیرې زما چینل ته نوي راغلي یاست چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو درس تاسو ته په خپل وخت در ورسیږي. خو نه تر ټولو لومړی راشئ خپل ویب سرور مو رن کړئ. نو کله چې ستاسې د ویب سرور ټول سرویسز رن شول نو تاسو به براوزر ته راشئ. براوزر کې نیو ټیب ته راشئ. په نیو ټیب کې لوکل هوسټ ولیکئ، بیا هغې وروسته د خپل د پروجیکټ نوم بیا اډمن ولیکئ او انټر یې کړئ. تاسو ته به د لاګین ایریا راخلاصه شي. نو دا د موږ لاګین ایریا ته راغلو. په دې کې تاسو یوزر نیم لیکئ او پاسورډ مو لیکئ او لاګین باندې کلیک کوئ. اوس موږ ډیشبورډ ته لاګین شو. د نن ورځ درس پیلولو څخه مخکې زه تاسو ته یو څو کارونه ښیم تر څو په خپل ویب سایټ کې ترسره کړئ چې ویب سایټ مو لږ راسپک شي. د هغې له جملې څخه لومړی پوسټونه ډیلیټ کول دي چې تاسو به هغه مخکیني پوسټونه ډیلیټ کړئ. په ډیلیټولو لپاره تاسو آل پوسټ ته راشئ او دا پوسټونه ټول انتخاب کړئ. په دې لیست کې به تاسو موو ټو ټریش انتخاب کړئ. له هغې نه وروسته اپلای باندې کلیک وکړئ. دا ډیلیټ شو. بیا راشئ دا ټول انتخاب کړئ. له هغې نه وروسته موو ټو ټریش اپلای کړئ. تاسو سره چې کوم پوسټونه مخکې شوي وو هغه ټول له دې نه ډیلیټ شو. او هم تاسو راشئ په دې کې دا کیټاګریز چې کوم بېلابېلې برخې وي دا هم ډیلیټ کړئ. موږ به نوې برخې جوړې کړو. په دې کې هغه برخه ما ډیلیټ کړي نو تاسو به ډیلیټولو لپاره به دا ټول انتخاب کړئ. له هغې نه وروسته به دلته ډیلیټ ته راشئ. ډیلیټ نه وروسته اپلای باندې کلیک وکړئ. هغه مخکینۍ بېلابېلې برخې چې کومې وي هغه به تاسو سره ډیلیټ شي. خو نو دلته به تاسې نوې بېلابېلې برخې اضافه کړئ. نوې بېلابېلې برخې اضافه کولو لپاره به تاسو هغه ویب سایټ خلاص کړئ چې کوم ما تاسو ته ښودلی او د ژوند ټکی اسیا په نوم باندې. زه دغه ټولې برخې راځم په خپل ویب سایټ کې هم اضافه کوم. د اضافه کولو لپاره به تاسې راشئ. دلته به اډ نیو کټګوري ته به راشئ. په دې کې به تاسې ولیکئ چې اقتصاد. زه مثال لیکم چې اقتصاد. هغې نه وروسته راځم د اډ نیو کټګوري باندې کلیک کوم. ګوره دا دلته اضافه شو. په همدې شکل باندې دا ټولې کټګریانې زه اضافه کوم. نو دا دی په دې کې ما ټولې بېلابېلې برخې اضافه کړئ. تاسې هم له هغې ته په کتو سره ټولې بېلابېلې برخې دلته اضافه کړئ. ښه نو اوس به تاسې خپل ویب سایټ ته 4 یا 5 پوسټونه هم اضافه کړئ تر څو پورې چې موږ ته معلومه شي چې کوم پوسټونه به څنګه ښکاره کېږي. نو د پوسټونو اضافه کولو لپاره به تاسو بیا هم هغه ویب سایټ ته راشئ. په دې کې زه یو برخې باندې کلیک وکړئ لکه زه په دې بریا او پرمختګ باندې کلیک کوم. چې کله دا برخه تاسو ته راخلاصه شي تاسو به په دې پوره لوستل باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به لیکنه په مکمل ډول باندې راخلاصه شي. لومړی خو تاسو داسې وکړئ چې دغه تصویر کاپي کړئ. د تصویر د کاپي کولو لپاره به تاسو په دې باندې رایټ کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته سیو ایمیج از په دې باندې کلیک وکړئ. بیا راشئ تاسو ورته ځای انتخاب کړئ چې کوم ځای کې سیو کول غواړئ. د هغې نه وروسته بس سیو بټن باندې کلیک وکړئ. هغه تصویر به تاسو سره ډاونلوډ شي. بیا زه راځم دا ټایټل کاپي کوم. خپل ډیشبورډ ته راځم. په دې کې به تاسې اډ نیو پوسټ باندې کلیک وکړئ. تاسې به ټایټل دلته پیسټ کړئ. بیا راشئ دا لیکنه ټوله کاپي کړئ. لیکنه هم راوړئ دلته تاسو په دې کې پیسټ کړئ. اوس د لیکنې لپاره تاسو تصویر انتخاب کړئ. تصویر انتخابولو لپاره به تاسو سیټ فیچر ایمیج باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو نوی تصویر اپلوډ کړئ. سلیکټ فایل تاسې به ورته هماغه تصویر چې کوم تاسو ډاونلوډ کړی او هغه به راواخلئ. اوپن یې کړئ او سیټ فیچر ایمیج باندې به کلیک وکړئ. ښه نو اوس دلته پاس راشئ تاسو یو برخه انتخاب کړئ. دغه لیکنه زموږ د بریا او پرمختګ سره جوړه راځي. نو زه څه کوم بریا او پرمختګ برخه په دې کې انتخابوم. او هم تاسو د په دې کې دا ډسپلی چې کوم معلومیږي تاسو ته دا به فیچر ایمیج په دې کې انتخاب کړئ. او نور پکې څه نشته. که تاسو ټیګ پکې اضافه کول غواړئ ټیګ هم له دې نه اضافه کولی شئ. او په اخر کې به په دې پبلش باندې کلیک وکړئ. نو اوس دا لیکنه به ستاسو په ویب سایټ کې پوسټ شوي وي. په همدې طریقه باندې تاسو راشئ 4 یا 5 پوسټونه اضافه کړئ. زه راځم نور پوسټونه اضافه کوم. ښه نو دا دی ما په خپل ویب سایټ کې 4 یا 5 لیکنې نور اضافه کړې. په همدې شکل باندې تاسو هم په دې خپل ویب سایټ ته لیکنې اضافه کړئ. اوس راشئ یو بل کار هم وکړئ. پیجز ته راشئ. په پیجز کې به تاسو آل پیجز باندې کلیک وکړئ. تاسو به دا ټول پیجز ډیلیټ کړئ له دې نه. خو فکر مو وي چې یو پیج چې هوم پیج دی هغه به تاسو نه ډیلیټوئ. خو زه راځم هغه تاسو ته ښیم چې هغه کوم یو پیج ده. نو تاسو به دا ټول انتخاب کړئ. موو ټو ټریش په دې لیست کې انتخاب کړئ او اپلای باندې به کلیک وکړئ. بیا راشئ دا ټول انتخاب کړئ. تاسو به وګورئ چې هوم پیج په دې کې کوم یو ده. ښه دلته هم نشته پکې. نو تاسو به راشئ موو ټو ټریش باندې به کلیک وکړئ او اپلای باندې به کلیک وکړئ.
ښه نو په دې ځای کې تاسو ته معلومیږي چې ټایلایب هوم پیج په دې ځای کې ورسره لیکلي دي چې فرنٹ پیج دا به تاسو نه ډیلیټوئ. نو په دې ځای کې تاسو دا مه انتخابوئ پکې دا دواړه انتخاب کړئ. له هغې نه وروسته په دې ځای کې موف ټو ټریش او اپلای باندې کلیک وکړئ. دغه یو پیج به تاسې حتما پرېږدئ چې کوم فرنٹ پیج ده نو دا به تاسې په له دې نه نه ډیلیټوئ. دا نور پیجز چې کوم دي دا به تاسې ټول ډیلیټ کړئ. اوس تاسو راشئ خپل ویب سایټ ته مو 4 یا 5 پیجه هم اضافه کړئ. د پیجز د اضافه کولو لپاره تاسې ایډ نیو باندې کلیک وکړئ. له هغې نه وروسته به دلته تاسو د پیج نوم ولیکئ. زه ورته نوم لیکم چې روغتیا. همدارنګه دلته په پیج بلډر باندې کلیک کوم. زه ورته یم چې لیکنې دې ماته په کوم شکل باندې راشي. زه ورته یم چې لیکنې دې ماته په دې قسم باندې راشي. اوس زه راځم کټګوري ورته انتخابوم. زه ورته یم چې دلته ماته لیکلي چې ایکسکلود دیز کټګوریز یعنی دا هغه کټګورۍ نه انتخاب کړه چې هغه دې پکې نه راځي. نو زما صفحه د څه شي په نوم وه د روغتیا په نوم باندې یعنی دا ټول به تاسې انتخاب کړئ او په روغتیا به پکې نه انتخابوئ. یعنی دا نورې ټولې دې ورنه ووځي صرف روغتیا دې په دې کې پاتې شي. ښه دلته تاسو نه ټایټل غواړئ تاسو ور ټایټل روغتیا ورکئ ځکه چې زموږ پاڼه هم روغتیا ده نو موږ څه کوو دلته په دې ځای کې روغتیا ټایټل ورکوو. ښه نو په دې ځای کې ماته وایي چې څومره پوسټونه په یو پیج کې ښکاره شي. زه ورته یم چې 10 پوسټونه دې په یو پیج کې ښکاره شي او همدارنګه تاسو د شو پیجنیشن هم آن کړئ. ښه نور دلته په دې ځای کې څه نشته. تاسو به راشئ دلته پاس په پبلش باندې وکلیک وکړئ. یعنې ډېر په اسانۍ سره تاسې کولی شئ چې خپل ویب سایټ ته پاڼې اضافه کړئ. زه په همدې طریقه راځم خپل ویب سایټ ته یو 4-5 پاڼې نور اضافه کوم. ښه نو دا دی ما خپل ویب سایټ ته 4 یا 5 پاڼې هم اضافه کړې او تاسو به دلته څه وکړئ چې دغه هوم پیج چې کوم یو دی دا به تاسې ایډیټ کړئ. دې ته به دا نوم ورکړئ چې کورپاڼه ځکه چې زموږ ویب سایټ په پښتو ژبه باندې دی نو موږ څه کوو د دې نوم هم چینج کوو په کورپاڼه ورته نوم ورکوو. له هغې نه وروسته دا اپډیټ کړئ. نو د مخکې تګ لپاره دغه کارونه ته خپل ویب سایټ کې حتما ترسره کړئ تر څو پورې چې زموږ کارونه په ترتیب سره پر مخ لاړ شي. ښه نو اوس راځو د نن ورځې درس ته. د نن ورځې درس زموږ په اپیرنس کې دی. په اپیرنس کې لومړی تاسو ته تیمز معلومیږي چې تیمز په اړه باندې ما تاسو ته په تیرو درسونو کې په تفصیلي ډول باندې خبرې کړې دي. تاسې کولی شئ چې هغه درس بیا وګورئ چې څنګه کولی شئ تیمز انسټال کړو او اکټیویټ یې کړو یا څنګه کولی شئ چې یو تیمز ډاونلوډ کړو په خپل ویب سایټ باندې اپلوډ کړو. ښه نو تاسو به کسټمایز باندې کلیک وکړئ. کله چې مو کسټمایز باندې کلیک وکړئ تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاصي. ښه نو دلته څنګ کې ستاسو ویب سایټ هم معلومیږي. دا هغه ځینې لیکنې دي چې کوم اوس ما اضافه کړې. ښه نو په دې ځای کې تاسو ته معلومیږي چې تاسې اکټیو تیم څه شی ده. دې ځای کې لاندې ورسره لیکلي صحیفه تاسو کولی شئ له دې ځای نه تیم هم چینج کړئ. ښه نو د دې لاندې سایټ آیډنټیټي دی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ داسې یو بله برخه درته راخلاصیږي چې دلته لیکلي یو سایټ ټایټل دی بل ټیګ لاین ده او بل سایټ آیکن ده. زه راځم ویب سایټ راخلاصوم. ښه کله چې ستاسو ویب سایټ خلاص شي د پاس ساحه کې وګورئ ټیب برخه کې په دې ځای کې ورډ پریس لیکلي بیا ډیش اچولی بیا هم ورسره جسټ انادر ورډ پریس لیکلي او په دې ځای کې یو کوچنی تصویر تاسو ته معلومیږي. دا ورډ پریس چې کوم لیکل شوی دی ته سایټ ټایټل ویل کېږي او له دې وروسته چې کوم دا برخه ده دې ته ټیګ لاین ویل کېږي او دا هم دې ته سایټ آیکن یا فیو آیکن ورته ویل کېږي. نو دغه برخه یې موږ کولی شو چې له دې ځای نه یې سایټ آیډنټیټي نه یې چینج کړو. زه ورته په دې ځای کې نوم ورکوم چې ژوند او لاندې په دې ټیګ لاین کې ورته ورکوم چې کورپاڼه. ښه دغه آیکن تاسې کولی شئ چې له دې ځای نه ریموف کړئ او یا هم چینج آیکن باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې تاسې هر یو آیکن انتخابولی شئ خو زه دلته نوی آیکن هم اپلوډ کولی شئ خو زه دلته راځم چې یو آیکن ورته انتخابوم مثال دا او سلیکټ باندې کلیک کوم. په دې ځای کې ماته وایي چې کراپ یې کړه کراپ باندې کلیک کوم. دا به ماته څنګه شي چینج به شي. ګورئ دا آیکن چینج شو. له هغې نه وروسته تاسې پبلش باندې کلیک وکړئ او راشئ خپل ویب سایټ مو لږ ریفریش کړئ. اوس وګورئ دا هم دا سایټ ټایټل چینج شو هم ورسره ټیګ لاین او هم دغه آیکن چینج شو. ګورئ ژوند ته وخته کورپاڼه او هم دغه آیکن چینج شو. ښه نو زه بیا راځم کسټمایز ایریا ته. له دې ځای نه دا تاسې کولی شئ چې بیک کړئ. دغه لاندې نورې برخې چې تاسو ته معلومیږي دا به له دې ځای نه بلکې له بل ځای نه زه تاسو ته په تفصیلي ډول باندې وایم. له دې ځای نه هم تاسې کولی شئ چې مینیو کې چینج راوړئ خو په بله برخه کې زه تاسو ته وایم چې په تفصیلي ډول باندې له هغې ځای نه تاسو مینیو چینج کولی شئ. او هم دغه لاندې برخې چې تاسو ته معلومیږي چې ویجز دی هوم پیج سیټینګ دی دا به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې مونږ تفصیلي ډول باندې ووایو. اوس لپاره درس همدومره بس دی. هیله ده چې په درس پوه شوي یاستئ. که کومه پوښتنه لرئ په کومنټ کې پرېږدئ. اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.